الله تعالی ستا څخه ساتنه کوي او ملایکې درته بخښنه غواړي، مؤمنان درته دعا کوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم دې شفاعت کوي. قرآن کریم در سره ډېره ښایسته وعده کړې او پر دې سربیره هم الله تعالی الرحیم و رحمان دی. مه خفه کېږه، یوه نیکۍ دې له 10 څخه تر 900 چنده پورې لیکل کېږي او بدي دي فقط په خپل مثل سره. مه خفه کېږه، ته د توحید د لارې لاروی او قبلوال یعنی اهل قبله یې. ستا په زړه کې د الله او رسول صلی الله علیه و آله وسلم مینه ده. په ګناه پښیمانه او پر نیکۍ خوشحاله کېږه ځکه ته ډېر ګټور انسان.